د ښځو چارو وزارت له لوري د ننګرهار په کوربتوب د کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو په کچه د میرمنو د توانمندۍ درې ورځنی سمپوزیم د هیواد په کچه د میرمنو وضعیت د ښه والي طرحې په جوړولو سره پای ته ورسید. د ننګرهار والي حیات الله حیات د میرمنو توانمندۍ سمپوزیم په پای غونډه کې د ښځو چارو وزارت له مسؤلینو او ختیځ میرمنو څخه مننه وکړه چې په دغه پروګرام کې برخه واخیسته او د میرمنو اړوند ستونزې تر څیړنو لاندې ونیولې. نوموړې خوښي ښوده چې د درې ورځني سمپوزیم په ترڅ کې د ښځو د حقوقو او ستونزو په اړه د حل لارې چارې وموندلې او د ستونزو حل په موخه یې لنډمهالې، منځمهالې او اوږدمهالې پلانونه رامنځته کړل. ننګرهار والي میرمنو ته ډاډ ورکړ چې د سمپوزیم وړاندیزونه او غوښتنو ته به د حل لارې چارې پیدا او په عملي کولو به یې لازم اجرات ترسره کړي. نن موږ د مشرقي زون او د افغانستان لپاره د دې هیواد د بدمنو میرمنو لپاره د هغوی د پیشرفت لپاره، د هغوی د پرمختګ لپاره، د هغوی په وړاندې د پرتو خنډونو د له منځه وړلو لپاره، د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره انشاءالله چې نن به موږ اصلي لارو چارو د حل ته که د خدای رضا رسیږو. پای غونډې ته د ښځو چارو وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ د درې ورځني سمپوزیم د لاسته راوړنو او ترلاسه شوو معلوماتو په هکله معلومات شریک کړل او د ننګرهار ولایت مقام له هڅو یې قدردانۍ وکړ چې د درې ورځني سمپوزیم په مخته وړلو کې له دوی سره په ټولو برخو کې همکاري وکړه. دې زیاته کړه چې د سمپوزیم پر مهال د ښځو پر ستونزو په لوړه کچه بحثونه وشول او ټول هغه ستونزې په ګوته شوې چې له دې وړاندې ورته پاملرنه نه وه شوې او هیله یې ښوده چې د بحثونو موضوعاتو څخه به د هیواد په کچه د میرمنو وضعیت د ښه والي لپاره کار وکړي. د سمپوزیم کې خورۍ یې وکړې، زحمت یې ویوسته چې دا سمپوزیم په خیر سره پای ته ورسېده او د دې سمپوزیم په تدویر کې په جوړولو کې د ننګرهار د ولایت د مقام هڅې، حمایت او د دې علاقه‌مندي او د موږ د ښځو چارو د ننګرهار د ښځو چارو د رئیس هغه هڅې چې وکړې د موږ د څلورو واړو د زون په سطحه د رئیسانو د کونړ، د لغمان، د نورستان قابل د قدر دي. په دغه غونډه کې ښځو چارو وزارت له لوري ننګرهار والي ته او ننګرهار والي له لوري د دې ولایت د ښځو چارو ریاست ته د سمپوزیم د ښه سمبالښت او پرمخ وړلو له امله ستاینلیکونه هم ورکړل شول. په جوړه شوې غونډه کې د ختیځو ولایتونو د یو شمېر مسؤلینو او ګڼ شمېر میرمنو ترڅنګ د غزني، میدان وردګ، کابل او ځینو نورو ولایتونو د ښځو چارو رییسانو او نورو هم ګډون کړی و.